چې د خپلو مشکلاتو د پریشانیو حل. ټول انسانیت په پریشانی کې دی، ټول انسانان په سختو حالاتو کې دي. د یو طرف ته ګرانی ده، د بل طرف ته بدامني ده، د بل طرف ته بل څه دي. انسانان ټول اکثریت په مشکلاتو کې دي. د خپلو مشکلاتو د حل دپاره که یو طرف ته سړی نور اسباب لټوي، د خپلو بیماریو دپاره که سړی علاج او ډاکټر لټوي، نو د دې دپاره په دې میاشت کې یوه بهترینه طریقه هغه ده د صدقه کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې د صدقې په ذریعه باندې د انسان د زندګۍ څخه 80 مشکلات الله تعالی لرې کوي. د صدقې په ذریعه سره د 80 بلاو مخ الله تعالی ګرځوي، او د صدقې په ذریعه سره الله تعالی د 80 بلاو مصیبتو سے انسان فارغ خلاصوي. دنیا کې پر انسان باندې مشکلات دي. زه خدا وایم چې د دنیا مشکلاتو متعلق خلا سړي دا تمي چې ورځ به ختم سي، یو ورځ به د دنیا سختی په اسانی باندې بدل سي، یو ورځ به د دنیا مشکل دا پر راحت باندې بدل سي، او د دنیا په امور کې به وخت الله تعالی اسانی را سره وکړي. لیکن لوی سخت هغه د قبر سخت ده. خدا نه خواسته که د سړي د قبر مشکلات راس، د سړي د قیامت د میدان مشکلات راس، هغه سختی بیا ډیره سخته ده. نو د دنیا د مشکلاتو د خلاصون دپاره هم صدقې کول، او د آخرت او د قبر د مشکلاتو څخه د خلاصون دپاره هم په دې میاشت کې بهترین عمل د مسلمان سره صدقه او همدردي کول. زه دا وایم ما درته ویل چې دنیا کې که سړي باندې مشکلات راسي، خو سړی به یو څوک تسلي لري. خاوند د زنانې مرسته کوي، زنانه د خاوند مرسته کوي، بچی د پلار مرسته کوي، او پلار د بچو مرسته کوي په دنیا کې که مشکلات راس. لیکن کچیرې په قبر کې مشکلات راس چې الته صرف تنهایی ده، الته صرف خاموشي ده، الته صرف توره تیاره ده. په هغه تیاره، په هغه خاموشي او په هغه تک تنهایی کې به بیا د سړي په مشکلاتو کې څوک مرسته کوي. چې د قبر څلور دیواله یو توره تیارې کوي، او په دې کې سړی په عذاب کې مبتلا سي، سړی به هغه د خپل زړه درد وچاته ښکاره کړي. ځکه د ټولو څه لویه مشکلات هغوی د قبر د تورې کندې مشکلات دي. د قبر د تورې کندې د مشکلاتو حل الله تعالی په دغه روژه کې او د دې روژې په صدقه کې ایښی دی. په دنیا کې که سړی هر څومره زندگی تیره کې، خو آخر یو ورځ مرګ راځي. زه تاسو ته وایم په روژه کال په دې روژه کې خلک په ډېرو عمده لباسو کې و اخترونو میلې وې لباسونه، تاسو ورسئ په دې کال کې هغوی د قبر په توره کنده کې په سپین کفن کې پراته دي. بیا د هغوی په دماغ کې دغه زندگی هغه داسې ده که ان لم یکن شیئا مذکورا. تیر کال ډیرو خلکو دا روژې په ډیرو ګپو کې، په ډیرو میلو کې، په ډیرو چکو تماشو کې تیرې کې. تاسو ورسئ سږ کال هغوی د قبر په تنهایي او خاموشي کې پراته دي. تاسو د هغوی حالات وګورئ. ما او تا خو سږ کال دای په دې جومات کې سره ناست دي، نه معلوم چې را روانه روژه زما او ستا بیا څه قسمتي. ما او تا پر دې دنیا باندې ژوندي که د قبر په توره کنده کې په تورو خاورو کې پراته یې. نو د دنیا په حالاتو سړی نه مغره کیږي. د دنیا د ښه لباس په مقابل کې همیشه سړی د کفن سپین لباس هم په خپل دماغ کې راګرځوي. د دنیا د ښه خوراکو په مقابل کې سړی دا تصور هم کوي چې دا جسم یو ورځ په قبر کې د چنجانو خوراک جوړیږي. د دنیا د ښو محلاتو د کورو په دې خاطر باندې سړی په غفلت کې نه راځي. دا فکر هم کوي چې د دې بدن دپاره د قبر توره کندم یو ورځ کور دی، یو ورځ زندگی ده، یو ورځ ژوند دی. نن په دنیا کې کلش کمی د سړي د ضروریاتو وي، د سړي دستي واویلای، د سړي فریاد دي چې زما پلانکۍ ضرورت نه پوره کېږي، پلانکۍ نه پوره کېږي، پلانکۍ نه پوره کېږي. لیکن د قبر په زندگی کې که د سړي ضروریات راسي، هلته به په څه باندې پوره کېږي. زما په الله قسم د هغې دپاره واحده لار دا ده چې دغه مبارکه میاشته چې راغلې ده، د دې میاشته کې صدقه کول، د مسلمان مرسته کول، د مسلمان ضرورت پوره کول، الله تعالی به په قبر کې د دې بنده ضرورت پوره کوي. زندگی وهمی ده، زندگی ډیره چابکه ده، زندگی ختمېدونکې ده. په زندگی باندې مه دوکه کېږئ، زندگی بې باوره ده. پیغمبر علیه السلام وایي کم من مقبل یوم لا یکمله. ډېر خلک د نن مازدیګر انتظار کوي چې مازدیګر را رسیږي دی در دنیا تیر سي.
وکم من مستقبل غد لا یدرکه، ډیر خلک د سبا سهار انتظار کوي چې سبا سهار رسیږي د دنیا څخه تیر.